تر هر څه د مخه د غسل د شروع کولو لپاره نیت کول دي. که هغه په ژبه باندې وي او که هغه په زړه کې وي، باید د پاکي او د طهارت نیت وکړی شي. له دې څخه وروسته دواړه لاسونه تر بندونو پورې باید پریول شي. له دې څخه وروسته استنجا ده. له دې څخه وروسته که د بدن پر کم ځای باندې نجاست پروت وي، هغه باید لرې کړی شي. له دې څخه وروسته په سنت طریقه باندې باید اودس وکړی شي. هغسې اودس، کم اودس چې د لمانځه لپاره موږ او تاسې کوو. نو که چیرې په داسې ځای کې غسل کېده چې هلته اوبه جمع کېدلې، پښې دې نه وینځي. چې له غسل څخه فارغ شه، بیا دې خپلې پښې ووینځي. او که داسې ځای و لکه د نن ورځې عصري تشنابونه، کولی شي چې اودس کوي، په هغه وخت کې خپلې پښې هم ووینځي. او کله چې کم اودس تاسو د غسل لپاره کوئ، کله چې تاسو خپله خوله پریوئ، نو ډیر کوشش وکئ چې اوبه ستاسو حلق ته ورسیږي. او په ډکه خوله اوبه په خپلې خولې باندې تیرې کړئ، یعنې اوبه خپل ستوني ته ورسیږئ. او که چیرې روژه نه وه، نو غړغړه هم وکړئ. له دې څخه وروسته کله چې تاسو خپله پوزه وینځئ، نو د سا په واسطه تاسو په خپلې پوزه کې اوبه کش کړئ، تر څو اوبه د پوزې نرمکیو ته ورسیږي. او له دې څخه وروسته خپل ټول بدن وینځئ. په غسل کې 3 شیه فرض دي: یو د خولې وینځل، یو د پوزې، یو د ټول بدن. نو که د غسل په جریان کې ستاسو په بدن کې لږ ځای، یعنې د یو ویښته په اندازه هم وچ پاتې وي، غسل مو صحیح نه دی. او که چیرته له غسل څخه وروسته درته معلومه شوه چې زما په بدن کې فلانی ځای وچ پاتې دی، نو صرف هغه ځای تاسې لوند کړئ. دا ضرور نه دی چې له سره څخه بیا تاسو غسل وکړئ. دا مسئله زموږ فقهاو په خپلو کتابونو کې په پوره تفصیل سره څیړلې. په ځانګړې توګه فتاوای هندیې لومړني جلد کې 14مه صفحه کې په 2م فصل کې، علامه ابن عابدین الشامی رد المحتار کې 114مه صفحه کې، خلاصة الفتاوا لومړني جلد کې 14مه صفحه کې، فقه اسلامي لومړني جلد کې 529مه صفحه کې، بدایع و صنایع په لومړني جلد کې 143مه صفحه کې.